شپږویشتم، باید د خپل ژوند مسؤلیت خپله په غاړه واخلي. ته نسې کولی دا موسونه او د باد لوری بدل کړي، مګر ځان کولی سي، ځکه مسؤلیت یې یوازې له تا سره دی. ته د کوم پوځ مسؤل نه یې، بلکې د دې مسؤل یې چې آیا کوښښ کوې او یا یې نه کوې، آیا نوي مهارتونه زده کوې او که نه. ستاسو تر ټوله لویه سرمایه په خپله تاسې یاست، نو د خپلو ارزښتونو د لوړاوي لپاره ټولې لازمې زده کړې لاسته راوړه. په دې مه ځورېږه چې لوړ مقام ته نه یې رسېدلی، په دې وځورېږه چې ولې دې د لوړ مقام لیاقت نه دی پیدا